بس ما ورونه یو خاص خدای ته پاره واړو یو خاص خدای ته پاره واړو ما لور د لیک په اخوا ده په 2 کاله کې د خدای په دې سپارې قرآن کمایل دلې ده هغه ما ته وایي چې بابي تاسو په څنګه سایکي علاقه ده زه ورته وایم نو بس اسماني ټاکي لاسونه زما په وس خو هېڅ نه کېږي که خال په وس پردي که د ملک په وس پردي که د حکومت پاکستان په وس پردي که د هر چا په وس پردي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باید دغه لاندې مرتر اخلاص کړي ډېر در په در خاق سره ډېر خوار وزاري دا زما بچی ما ته وایي چې بابا زما د خدای په قسم چې یو ګیلاس وشکي ما په تا پسې ټولې کړي دي سهار وخت ما راشه زه به تا ته دا یو د وشکو جام خامخا تا ته درکوم او زه به په تا وینم وسلام دا ډېر احسان د امت مسلمه سره د خدای او د قرآن په خاطر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې وکړي الله جل جلاله به د دې په بدله کې ته جنت او نعمت د دنیا او د آخرت اسراحت د الله جل جلاله په نصیب کې هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دنیا او آخرت الله پاک د روح پیدا کړی او برته پناه کوي. والسلام په مکه